ګرانو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن ډېر یو مهم موضوع چې د ټولنیزو رسنیو په باره کې د له تاسو سره شریکول غواړم. د ټولنیزو رسنیو رول، اغیز او د سمو استفادو لارې چارې. ټولنیزې رسنۍ د نن ورځې ژوند یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې چې په شخصي او ټولنیزو اړخونو ژور اغیز کوي. دا پلیټفارمونه د اړیکو، زده کړو او ساتیرۍ لپاره ګټورې وسیلې دي، خو ناسمه کارونه یې پراخې منفي پایلې لري. د ټولنیزو رسنیو اهمیت: 1. اسانه اړیکې له کورنۍ، ملګرو او همکارانو سره د اړیکو ټینګولو اسانتیا. 2. د معلوماتو لاسرسی، د ګڼ شمېر سرچینو څخه د زده کړې او روزنې امکان. 3. سوداګرۍ پرمختګ، اعلانونو، خرڅلاو او بازار موندنې لپاره مناسبه وسیله. 4. ساتیرۍ او تفریح، د ساتیري او د وخت تېرولو لپاره یو مناسب چاپیریال. 2. ټولنیزو رسنیو منفي اغیزې. 5. کورنۍ تاوتریخوالی، د کورنۍ غړو ترمنځ فاصله رامنځته کول، د ناڅرګندیو او کورنۍ شخړو زیاتوالی. 6. د کشرانو لپاره په رواني روغتیا ناوړه اغیزې، په زده کړو کې د تمرکز کمښت او نامناسبو محتویاتو ته لاسرسی. محصلینو لپاره زیاته اعتیاد د زده کړو په تمرکز منفي اغیز کولی شي. 8. د ناسمو خبرونو خپرول، د ناسمو معلوماتو خپرول چې د ګډوډۍ او ستونزو لامل ګرځي. 3. د سمو استفادو لارې چارې. 9. د ټولنیزو رسنیو د کارونې لپاره وخت ټاکل. 10. د ماشومانو او ځوانانو لخوا د استفادې څارنه. پایله: ټولنیزې رسنۍ یو ځواکمن وسیله ده چې په سمه توګه ترې استفاده وشي د شخصي او ټولنیز ژوند د ښه کولو لپاره ګټوره تمامېږي. والدین، ښوونکي او کارکوونکي باید د پوهې او سمې مدیریت په مرسته د دې منفي اغیزې کمۍ او له ګټو یې ګټه پورته کړي. نو ګرانو مینوالو، که چېرته دغه متن د ستاسو خوښ شوی نو تاسو نه ډیره په درنښت هیله کوو چې نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ. منندویه به مو یاستو.